بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سوال لسم نمبر مخرج خیشوم ده او لدينا غنا دا کیږي. غنا د خیشوم نه دا کیږي او خیشوم د پوزي هغه برخه ته ویل کیږي چې د پوزي په اخره کې الله تبارک وتعالى یو دزګا نسبه کړې ده او دا د خولې او د پوزي ترمنځ رابط لاره هم موجوده ده او غنې د همغه لارې نه راوځي. نو په اسان اعتبار سره د هغه به د دوی چې دومره ادرس هم دومره هغه کې چې کله که تاسو غواړئ دا خیشوم معلوم کړي چې زما خیشوم حساس ده که فعال ده او که نه لږ اوبو ځان ته پوزه کې کش کوي تا ته به اندازه معلوم شي چې څومره سخت لګېږي. نو دا د الله تبارک وتعالی نظام دی. د انسان په وجود کې چې کوم مهمې پرزې دي هغې ډېر د حفاظت دپاره ډېر انتظامات ورته شوي دي. د هغې د وجې نه یو پکې دا پوزه ده، یو پکې غوږ ده، یو پکې دا سترګې دي. د دې د حفاظت دپاره الله تعالی ډېر زیات قوي انتظامات کړي دي. قوي انتظامات پوزې دپاره چې پوزې ته نقصان ونه رسیږي دننه یو خو د غوږ پوښ ورته ورکړی ده. دا اصل کې موږ خو دې ته پوزه وایو، دا د پوزې پوښ نه ده، دا حفاظتي دیوال ده چې تر څو د پوزې ته څوک نقصان ونه رسوي. صحیح شو؟ او بیا که یو څوک مثلا د دې لپاره چې تنفس سیستم جوړ ده نو دا د دې ته دننه وګورئ سیمې خاردار ورته الله تعالی مالته اچولي دي. هر خوانا ویښته راکته شوي دي، خوانا دې خوانا دې دپاره د آخر کې دا ویښته داسې جال ترې نه جوړېږي، هوا ترې نه دې خوا نه هم کشولی شي، خوا نه هم هوا راوځي، خو ضرري شی که هڅه وکړي هغه د سیمې خاردار هلته معنی دی دننه پکې ورتلی نه شي. او بیا د ده دریم چې هغې د دغه سیمې خاردار نه ور اخواته الله تبارک وتعالی د اوبو یو ډنډ جوړ کړی ده. هغه مواد دي چې هلته څوک ورسېږي نو هلته ژوندی نه پاتې کېږي، هغه حشره مړ کېږي. دا اوبه چټین دي. ګوره دا الله تعالی هېڅ شی هم بې ځایه نه دي پیدا کړي. نو دا درې قوي کمربندونه یوازې د دقه د خیشوم د حفاظت دپاره دي. خبره ورسېدلې څومره په ګردونو کې چې ته وې نو ستا د کوي چې مخ باندې په دې پوزه باندې بې باندې ګردونه یې خو دننه پوز د ګرد هغه د ویښتان هغه شی کوي هغه شی معنی کوي. عین همدقه سیستم په غوږ کې ده. غوږ کې هم ګوره دننه ویښته دي خو ور ویښتو نه ور اخواته بیا یو قسم مواد الله تعالی مالته پیدا کوي. که هره حشره ور دننه کېږي نو اول خو ور دننه کېدلی نه شي، او که څوک ډېر سخزوره پکې پیدا شو چې دا یې وسکله او مالته مړ کېږي، راوتلی هم دی نه ژوندی بېرته نه شي. او که دا نه وی که نه نو دا موږ خو داسې ویده خلک هم لرو چې په سن کې ویده نو چې بیا په کور کې ویده دا غوږونه ورته سوري سوري کړي وو دي میږتونو دې شیانو. تا ته نه وایم ته چې نیغ کې راستې ویښ شوې په خبره ورسېدلی. نو دا ویده مخلوق دپاره الله تعالی دا انتظامات کړي چې تر څو د دغه مهمې پرزې متضرره نه شي. سترګې څومره مهمې دي. د سترګو په قدر هغه څوک پوهېږي چې چا چې سترګې نه وي. تاسو پوښتنه وکوئ هغه ته به هر څه وي، یوازې چې سترګه نه وي کاشکې چې دا سترګه وی. که د لاس والا نه پوښتنه کوي هغه کاشکې چې دا لاس مې وی. خیر ده که یو سترګه نه په یو به مې ګزاره کوله. پښو والا نه پوښتنه وکړې موږ سره غوښته خو موږ سره اهمیت نه دی معلوم، ځکه الله تعالی راکړي مفت یې راکړي دي او موږ د دې هغه شکر خو نشو ادا کولی، نشو ادا کولی، حتی ناقدري یې کوو. اوس کله کله یو څوک د چا شکر او هغه نشي ادا کولی خو ناقدري خو نه کوي. موږ ناقدره یو بیخي. د الله تعالی د دغه نعمتونو قدرداني موږ نشو کولی. او د الله تعالی نعمتونو که موږ شمیرلو غواړو لا تحصوها وان تعدوا نعمة الله. الله تعالی نعمتونه موږ نشو شمارلی. دا خو زه د معمولي زه خو ډاکټر هم ډېر نه یم، خو دا موضوعات باندې چې خبره کوم دی تاسو چې ډاکټرانو ته ورشئ دې اهمیت درته بیان کړي. سترګه ده، د سترګې د حفاظت دپاره اتومات ډیجیټلي پرده الله تعالی ورته ورکړې ده چې معمولي ټک راځي اوله سترګه بندوي چې څنګه چې سترګه مې هغه نه شي. دا ټریننګ تا ورکړی، دا ریموټ یې تا سره ده. ګوره ماشوم چې ماشوم د هیڅ په دې خو چې هغه ته که اضافي آواز هم واوري اول څه کوي؟ سترګې پټوي. ځکه دا مهمه ده. دا الله تعالی ورته ډیجیټل دا پوښ ورته ورکړی. که معمولي د خطر زنګ راځي سترګه څه کوي؟ او که دنه لږ زورورو د غټ غټ دا ګورې دا باڼه
یو متر فاصله کې دي چې چېرته سترګه باندې شی ونه لګي ګرد ونه لګي څه خزله ور باندې رانه شي هغلته لرې ساتي دومره راوتي دي دا د الله تعالی د سترګو د حفاظت دپاره دا کار کړی خو په دې باندې لږ تفکر پکار ده فکر پکار ده چې دې کې څومره حکمتونه دي بهرحال نو خیشوم خبره مې کوله نو خیشوم نه دا غونه ادا کیږي او غونه چې دغه مهم ځای ده چې په پوزه کې یو پرزه ده او د پوزې شپېلی هم ورته په ساده پښتو کې ورته ویلی کیږي ځکه دغه غونه د شپېلي په شکل باندې اواز راوباسي که نه دغه شی ده نو دغه ځای پورې 14 مخارج د امام خلیل رحمه الله امام فرا پر نسب رحمه الله په نسب باندې هغه دا ذکر شو دلته فایده ذکر کوي دی وایي چې دا مذهب د فرا رحمه الله دی او داسې نورو قاریانو دی خو د سیبوی رحمه الله په نسب باندې مخارج بیا 14 دي هغه د لام مخرج حافظ اللسان له هغې وروسته د نون مخرج ویلی دی او له هغې وروسته یې د را مخرج ذکر کړی چې تفصیل موږ ذکر کړل د خلیل رحمه الله په نظر کې د مخارج اولزي هغه د لام نون را مخرج هر یو جدا جدا ذکر کړی دی او حروف علت چې کله مده وي د هغې مخرج بیا جوف ذکر کړی دی حروف علت موږ تاسو په تجوید کې ورته حروف مده وایو او د صرف په اصطلاح باندې هغې ته بیا حروف علت ویلی کېږي نو د دې ذکر هلته شوی ده 5 نمبر فایده کې لیکي اختلاف د 14 16 حقیقي اختلاف نه دی متوجه شوي دلته دا داسې حقیقي اختلاف نه دی چې فرار رحمه الله یا حرف پکې کمیږي یا مخرج پکې کمیږي وایي چې فرار رحمه الله نون او را کې د قرب لحاظ کړی دی قرب یعنی قرب دومره ده نږدېوالی دومره ده وایي چې زه ضرور ده چې اوس 18 ته خبر رسه خو په دې 14 کې خبره ختمه کوي نزدېکت پکې ډېر ده یعنی څه حقیقي نه دلته پکې نه حرف کمیږي او نه د حرف ځای پکې څه کېږي ورکېږي د صرف د قرب د لحاظ نه نوم کې خبره کړی چې هلکه 18 مه وایه 14 وایه دومره خبره ده که نه لام د خپل ځای نه د امام فرا په نظم خپل ځای نه ادا کېږي او د امام سیبوی او د امام خلیل په نظم باندې هم د خپل ځای نه ادا کېږي نور ځای پکې کمی او زیاتۍ پکې نشته صرف د نوم د لحاظه د قرب لحاظ یې کړی دی یو لکه څنګه چې واو میم او با د قرب لحاظه یو مخرج ګڼل شوي دی دا هم دی وایي چې دا هم یو مخرج ګڼل پکار دي سیبوی او خلیل رحمه الله قرب لحاظ نه دی کړی هغه وایي چې نه دا قرب بیل حساب کړی د هغې په نسبت باندې دا بیل مخرج ګڼل شوی دی نو هر یو جدا جدا مخرج ذکر کړی دی څنګه چې د محققینو قول ده د محققینو قول په همدې 18 باندې بنا ده چې په دې کې د امام جزري هغه خبره پکې ما تاسو ته وکوله چې د هر حرف مخرج جدا ده خو د ډېر نزدېکت له کبله یو شمېرل کېږي په همدغه ډول د حروف مده مخرج خلیل رحمه الله جوف ذکر کړی دی فرا او سیبوی د مده او غیر مده او مخرج بیا یو ذکر کړی دی ځکه خلیل رحمه الله حروف مده دپاره جوف انتخاب کړی خو امام فرا او امام سیبوی بیا له سره جوف مخرج نه ګڼي هغه وایي چې حروف واو که مدهی که غیر مدهی همدغه شفت نه به ادا کېږي یا که مدهی که غیر مدهی همدغه د وسط لسان نه به ادا کېږي صحیح شو هغې وایي نه واو چې دی نو که مده وي جوف نه ادا کېږي که غیر مده وي نو د شفتینو نه ادا کېږي همدغه شان یا که مده وي جوف نه به ادا کېږي که مده نه وي بیا به وسط لسان نه به ادا کېږي صحیح شو دغه خبره پکې ده مخرج جوف زائد نه دی په دې کې تحقیق دا ده چې الف بالکل هوایي حرف ده په الف کې د آواز اعتماد په کوم خاص جزء معین باندې نه کېږي صحیح شو په جزء معین چې نه کېږي نو بیا به دا کم مخرج ګڼل کېږي مقدر ګڼل کېږي نو دلته خبر همدا کوي چې دا تحقیق له دې کبله فرا او سیبوی په مبدا د مخارجو یعنی په شروع د مبدا یعنی په شروع د مخارجو کې اقصای حلق دې مخرج ښودلی ده اقصای حلق الف دې اقصای حلق سره څه کوي یو ځای کوي هلته حمزه ده هغه حمزه او الف همدا یو مخرج نه دا کېږي او یا خو یې راوسته وسط لسان ته او وایه یوړو چېرته شفتینو ته نو دا جوف یې د منځه ویوړو جوف یې د منځه ویوړو او دا د امام فرا او د امام سیبوی دواړو هم دا نظر ده ګوره ښه دواړو هم دا نظر ده نو ځکه هغه جوف له سره مني نه چې نه مني او دا غروب به چېرته ځي دغه نورو سره څه کېږي یو ځای کوي حمزه او الف یو کوي واو مده او غیر مده یو کوي یا مده او غیر مده
یو کوي کوم ځای چې هغه ودا کېږي مغزه نه خو دلته امام خلیل وایي چې نه دا په دوه برخو باندې ویشل کېږي محقق او مقدر اصلي حروف دپاره محقق دی او فرعي حروف دپاره مقدر دی چون مده د مد په صورت کې فرعي حروف ګڼل کېږي نو هغې دپاره مخرج تعین شوی دی څه شی جوف اقصای حلق د دې مخرج ښودلی حرف واو یا کې که مده وي نو په دغه وخت کې اعتماد د صوت په لسان او په شفتینو کې ډېر ضعیف وي خو کېږي ضرور ډېر ضعیف وي خو که څوک یې برابر کړي نو وایي کېږي ضرور خو د دې وجې نه دیو د اعتماد ضعف د وجې نه دیو به مستقل صفت شمارلی دی خو امام فرا وایي کېږي که ضعیف هم ده خو همدغه ځای ده نو فرا او سوی دغه اعتماد ضعیف له کبله د مد او غیر مده په مخرج کې فرق نه دی کړی او خو خلیل رحمه الله د ضعف او د قوت لحاظ کړی دی نو یو مخرج د جوف دلته بیا شی که اضافه که چې لحاظه دا د مد په صورت کې باید جوف ته لاړ شي او غیر مده په صورت کې باید د خپلو اصلي مخارجونه ادا شي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.